دغه مبارک مجلس جوړ شوی دی او موږ ټول موږ تاسو پکې اشتراک لرو. زه وایم چې دا ټول خلک به دې سعادتمن او نیکبخت دي، خو پکې ډېر نیکبخت هغه خلک دي چې د دې قریې خلک دي او دغه عزم هوډ یې کړی. د دې هغه معنوي حیثیت او اړخ چې علما کرام یا شیوخ کرام ته معلوم دي، دا ظاهري تاسو یو مسیج جوړوي، خو دا ستاسې د تعلیمي رڼا، ستاسې د قوت سبب، ستاسې د اتحاد سبب، ستاسې د ترقۍ سبب هم به د دغه ځاسې دغه ډیوه بلیږي او د دې نه به شروع کېږي. زه وایم دا د الله ته د عبادت کولو په نیت باندې تاسو ته کوم کوټ تاسې کړي دي، هلې ځلې چا پکې کړي دي، هغه نیکبخت او بختور خلک دي. د دې نه به ما درته وویل چې انشاءالله ستاسې د وحدت و، ستاسې د علم و، ستاسې د ترقۍ و، ستاسو د محبت، دا به د دغه ځای نه شروع کېږي انشاءالله.